دا ګناهونو کې چې ډېر لرې تللی دی او سهار ماښام د الله نافرمانیانې کوي او من کې اکثر دي ټول کمزوري د ګناهونو ګوډي که کم ملګري په دې خفه کېږي چې یاره ما ته دا مه زه خپل ځان باره کې وایم چې زه خو د الله کمزوری بنده یم نافرمانیانې کېږي خو دې کس ته زه دا یم چې ستا په الله باندې څه ګمان دی والله وایي ای زما هغه بندګانو چې د ځانونو سره زیاتې کړی زما د رحمت نه به ګورې تمه نه کتې کوئ تمه نه کته کوئ ستا څه ګمان دی په الله باندې او څه ګمان دی د دې ګناهګار په الله باندې چې الله ورته وایي حدیث قدسي دی یا ابن آدم ای د آدم بچیه انک ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي ته چې کلم زمانه دعاګانې غواړې او څو پورې زمانه ښه امیدونه ساتي زه به دله دا ټوله ګناهونه وبخم او هېڅ پروا مې نشته د هغه رب په باره کې به ته څه ګمان ساتي وی ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما ای زما بنده ای د آدم بچیه که ستا دا ګناهونه د اسمان ته ورسي که نه ثم استغفرتني او بیا زما نه بخښنه وغواړي غفرت لك ولا ابالي زه به دې وبخم او زما هېڅ پروا نشته د دې رب په باره کې ستا څه ګمان دی دا چې کوم مظلوم دی او ظلم ورسره کېږي ده ته زه دا وایم دنیا کې دې ځکه رښتیا ورسره ظلم زیاتی کېږي غریبان خپل تپوس نه شي کولی هغه ته دا وایم ستا په خپل رب باندې څه ګمان دی او حدیث کې راځي چې د مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې پرده نشته نو زه دا وایم ټولو ته اول خپل ځان ته بیا تاسو ته چې ګوره د الله نه علاوه زموږ هېڅوک نشته د الله نه علاوه زموږ طاقت نشته د الله نه علاوه زموږ زور نشته همیشه په خپل رب باندې ښه ګمان ساتي خصوصا زه خو هم همیشه به ساتي خو خصوصا یو څو ځایونو کې یو چې کله د باندې سخته راشي هغه درې کسانو باندې سخته راغلې وه که نه کم درې نه کم درې نه غار والا نه درې